بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو خپل درس شروع کوو. یوزر انټرفیس مونږ تاسو ویل کنه ټول هم خلاص درې واړه. اوس نن سه مونږ تاسو درس وایو. درس شروع کوو دغه ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو نه شروع کوو. دغه مونږ تاسو ویل چې دا چې دا ډیسکټاپ ده. ډیسکټاپ دلته سه کرسر ودرې دا ماوس د خوا خواته زی دا علامه سه د خوا خوا سه ورکې کنه دته ماوس دته کرسر وای ښه دته کرسر وای سه کرسر کله دلته دا ډیسکټاپ کې ودرې راسته کلیک وکې خي خواته د باندې کلیک وکې دا چې یو مینو راځي دته ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو ورته وای. ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو مونږ او تاسو درس لدې جن شروع کوو او دا وایو ګورې په ما هغه یو رائټ کلیک دا او لیفت کلیک دا یو چپ خواته دا یو راسته خواته دا لیفت کلیک ورته وای د خواته او رائټ کلیک سه کله راسته کلیک وکړو خو هغه دا څه وخت کې دغه مینو مونږ ترا کوي سه کله ډیسکټاپ باندې کلیک وکړو او کته په آیکن باندې دلته یې باندې کلیک وکړي راسته کلیک هغه بل مینو بیا راځي خو دلته سه کله دغه ډیسکټاپ باندې راسته کلیک وکړي دغه مینو راځي. دغه مینو نوم څه ده؟ یو څه دا رائټ کلیک مینو ورته وایي. دا تقریبا و نمونه لري ټول و نمونه لري. کوم نمونه دی ګوره دلته یو څه دا رائټ کلیک مینو ده یعنی راسته کلیک وکړي دا یو نوم ده. پاپ اپ مینو ده بل سکله یو څوک وایي پاپ اپ مینو مطلب هم دغه رائټ کلیک مینو ده. ډیسکټاپ کې رائټ کلیک مینو سره راځي دغه ده. بل شارټ کټ مینو ده انفارمیشن مینو ده هیلپ مینو ده کانټیکسټ مینو ده او سپلیش مینو ده. دغه ټول دا و وړ نمونه ده د ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو نمونه دي یعنی سکله په دغه ډیسکټاپ کې تر راسته کلیک وکړي دغه مینو سره راځي دا و وړ نمونه دي. که څوک شارټ کټ مینو وایي مطلب دغه ده. که انفارمیشن مینو وایي هدف دغه ده. او ټول نه بیا مشهور نوم یې ده ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو ده. سه راسته ته کله کلیک وکړي دا مینو سره راځي دته ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو وایي. او درسونه لاړې هم د موږ تاسو دغه څه دا وایو ټاسک بر رائټ کلیک مینو وایو دلته څه دا راځي سٹارټ مینو بیا زو کنټرول پینل ته خو اول راځو موږ تاسو ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو وایو. راسته کلیک وکړي اول کمانډ څه ده دلته ویو ده. ویو خپل خودل ته وایي شو معنا ده شو خودل یعنی د ویو کمانډ په واسطه کوي سو سیمونګ تاسو د ډیسکټاپ په مخ کوم آیکنونه سدي په دې کې تغیرات راولو غټي وړي متوسط اندازې په کوم اندازه باید و خودل شي سره رقم باید ښکارا شي. ویو راځو د خواته ګوري په دې کې یو مین مینو ده یو سب مینو ده. دغه سرازي مینو اصلي ورته وای مین مینو معنا اصلي مینو دا مین مینو ده. سکله په دې باندې راځي د خواته بیا وکتور راځي بل مینو ته درکې دې ته سب مینو وای یعنی فرعي ده فرعي مینو. اول راځو موږ تاسو مین مینو کې اول څه لرو دلته ویو ده بیا د خواته سرازي بیا اول لیکل ده لارج آیکن لارج خپل غټ ته وای آیکن خو موږ تاسو پیژنو سه آیکن ده یعنی سه کله لارج آیکن انتخاب کو د ډیسکټاپ په مخ کې کوم آیکنونه سه دا سایز غټیږي ټول ګوره آیکنونه ټول چې سو غټ سول دا چې دا اول لارج آیکن وو. دویم سه دا میډیم آیکن د ډیسکټاپ په مخ دا کوم آیکنونه سه دا متوسط حالت تراولي د باندې کلیک وکا متوسط حالت کې دا او سه کله د باندې کلیک وکي میډیم خو متوسط توای کنه بل سے دا سمال آیکن سمال کچھ نہیں توای وړکې سکله دی باندې کلیک کې د ډیسکټاپ په مخ کې کوم آیکنونه سي دا وړکې کیږي ټول دا څنګه واړسو. راځو بل کمانډ شه دلته ډیر اسانه درس دی ان شاء الله. اټو ارینج آیکن ګوره دا به مستکم د دې وظیفه شه ده اټو ارینج آیکن دا آیکن زه اخلم زه دلته راولم یو دا بل زه اخلم دا به د خوا ته راولم بل اخلم دلته دخواته دا بل دلته دا بل براواخلو دلته دا براواخلو دلته. اوس په ډیسکټاپ کې ټول سره ګډ وډ دي کنه دي ګډ وډ زه غواړم چې دغه د ډیسکټاپ کوم آیکنونه سي دا ترتیب کوم منظم کوم په یو خواته راسته کلیک کوم راځو ګوره چې وایي اټو ارینج آیکن ارینج ترتیبول ته وایي مرتب کول ته وایي. اټو یعنی اتومات ترتیب کول اټو معنی چې دا اتومات ده اتومات ترتیب کول د آیکنونو سکله دی باندې کلیک وکي دا کوم آیکنونه سه دی خواته په ډیسکټاپ کې دا ټول زی دغه چپ خواته خپل اتومات سره ځان ترتیبوي دی باندې کلیک وکا ګورل دی خو ټول راغی د په ترتیب سره دلته راغی ترتیب سو
یو کار. بل کار چې دا چې کله اټ اورنج آیکن مونږ آیکنونه ترتیب کو بیا د آیکن نشي کوي تل دې جن راواخله دلته انتقال کی بیرته خپل ځای ته ځي دا خپل کوم ترتیب سي دا ترتیب بیا نه خرابوي خپل مینس کې تغیرات راولي. اوس په تاسو زغوړم دا دلته ګوره دا پاس راځي دلته خو د خواته نه راځي د خواته نه انتقالېږي. دا دوه کارونه لري. اټ اورنج آیکنونه چپ خواته ترتیبوي او بیا مونږ تاسو نشي کوی چې هغه آیکن راواخلو کشي که د خواته بل چرته انتقال کو. راځو بل کمانډ چې ده الاین آیکنز ټو ګریډ دا به اخواته کو. د دې وظیفه څه ده ګوره اوس زه غواړم د آیکنونو یو بل په سر کېدم هم کوی شم چې دا یو بل په سر کېدم دغسې ګوره یا دلته څنګ په څنګ ټول دغسې په داسې یو ترتیب راځو. بل دا آیکنونه دي بیا هم بې ترتیبه دي. الاین آیکنز ټو ګریډ دلته چې موږ او تاسو راځو دا الاین آیکنز ټو ګریډ د دې وظیفه څه شی ده دا آیکنونه ترتیبوي د خپل عمودي په شکل باندې په دغسې خپل لاینو کې سره ترتیبوي. بیا مونږ او تاسو نشو کوی چې یو آیکن د بل آیکن په سر کېدو لکه څنګه اوس د آیکنونه ما د یو بل په سر ایښي دي بیا دا کار نشو کوی. انتقالوی شو چې یو جنه واخلو بل چېرته انتقال کو خو یو آیکن د بل آیکن په سر نشو کېدی او دا خپل عمودي یا داسې دوه آیکنو په منځ کې یو بل آیکن کېدو. اوس ګوره دا آیکنونه دا دواړه سره دي که نه زه دا بل واخلم دوی په منځ کې دغسې بیا دا کار مونږ او تاسو نشو کوی. دې باندې مونږ او تاسو کلیک وکړو ګوره الاین آیکنز ټو ګریډ دغسې ګوره لاینو کې عمودي لاینو کې ترتیب ک. اوس که زه دغه راواخلم د دوی په منځ کې دلته کېدم دلته نه کېږي یا دغه لاین ته ځان برابروي یا دغه لاین ته دا انتقالوی شو خو دا ټول دغسې په لاینو سره دي اوس په ترتیب سره دي. د دوه لاینو په منځ کې دا بیا نه کېږي چې دا مونږ او تاسو ترتیب کو دغسې دلته راولو. ګوره دلته نه راځي بیرته کته راځي. راځو بل کمانډ په ویو کې څه ده بل څه دا شو ډیسکټاپ آیکنز دي. که دا انتخاب وي د ډیسکټاپ په مخ کې کوم آیکنونه چې دا ټول ښیي او که انتخاب نه وي بیا یې نه ښیي. دې باندې کلیک وکړه ډیسکټاپ په مخ کې یو آیکن هم نشته دا ټول لاړو هایډ سو ورک سو. خو بیا زه دلته راسته کلیک کوم رایټ کلیک ویو ته راځو آخر شو ډیسکټاپ آیکنز مونږ او تاسو وایو. خو یو خبره بل ته ګورئ تاسو پام وکړئ دلته اټ اورنج آیکن الاین آیکنز ټو ګریډ بیا غیر فعال سو هغه اوس کار نه کوي. ګوره هغه کار نه کوي. دا ولې دا ځکه د دغه دواړو وظیفه خو دا ده چې دا کوم د ډیسکټاپ په مخ کې آیکنونه دي دغه آیکنونه ترتیب کې سره تنظیم کړي. خو چې کله آیکن نه وي د دوی فعالیت هم بیا بند ده نور غیر فعال ده. چې آیکن نه وي دا به څه ترتیب کړي ځکه فعالیت هم څه ده غیر فعال شوی ده. چې کله زه وایم شو ډیسکټاپ آیکن راغلل بیا دوی بیرته خپله فعالېږي بیرته. اوس ځکه آیکنونه راغلل بیا کوی چې د آیکنونه مونږ او تاسو بیرته ترتیب کړو. پوه شوئ ورباندې د نن لپاره همدومره بس ده.